ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عزیزانو کتاسو تیادی ما د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د اسمان نه د نزول باس او بیا په اسمانونو کې داغه ژوندې پاتې کېدل بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا رستو داغه راتلل دا ټول بیان بالتفصیل ستاسو په مخ کې بیان کړي آخری خبره داوا چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په قرب قیامت کې د اسمان نه راکوزیږي او داغه د کوزیدو نه بعد به بیا امام مهدی پیدا کی بیا به دجال پیدا کی نه بعد بچ دے بیا په دې ځمکه باندې قیامت برپا کی د سرا د دجال یا قیامت باس نوڑان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخر زمانے یو بیان ارشاد فرمائے لے صحابو تے ہوئے او بلکہ دا خبر ہے پا حجت الوداع کے دا عرفات دا غونډه د پاسا صحابه وتوي چې هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې مسلمان حکمران طبقه به د خپل لاسه د دین جرړې پرې کوي مسلمان حکومتونه دا سے اسباب به جوړی چاغه سره به د اسلام بیخکندی کی نبا پخپل دیندار وی او نبا نور خلقو ته د دین تلقین کوي پخپل بم بی دیني او نور خلقو د پاره بم اسباب د بی دیني جوړی عزیزانو اسباب د بيدینه زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ دي خو یو لویه بدقسمتي دا هم ده چې د اس خبرې گہرایۍ ته هر سړی نه رسي اسباب د بيدینه دا معنا لکه هغه ورځې حکومت اعلان کړو چې 2 ارب روپۍ به په پاکستان کې 2 سټوډیو ٹی وی سٹیشنونه نور جوړیږي ځکه چې دا موجوده کم دي نو دا کم دي
نو 2 ارب روپۍ به پې نورې لګي. دا هغه اسباب د بېدینۍ دي چې حکمران طبقه به قوم له جوړوي او د قوم بیړه به پې تباه کړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه خلق به نه په خپله دیندار وي او نه به د نورو د دینداره کولو کوشش کوي، بلکې په خپله به هم بېدینۍ او د نورو خلقو د بېدینۍ اسباب به جوړ. زما عزیزانو که تاسو وګورئ زمونږ د ملک کې اجیر اسخطولو له د گورنر یا د صدر تلل دا په اسلام کې کم مقام لري یا دا کم کتاب کې لیکلي چې دا جان اجاز روانېږي نو صدر صاحب دی ورشي او خدای پامانی دی ورته وایي، او یا د گورنر ورشي او خدای پامانی دی ورته وایي کراچۍ کې، دا کم ځای لیکلي. یا جاز راغی او د هغې ریسیو کولو دپاره دی صدر صاحب لاړ شي چې په خیر رالی د حج نه رالی، بھئی دا د حج نه راغی یا د حج ته لاړو ځان دپاره لاړو ځان دپاره راغو. حکمران د ملک دومره اوزګار دی چې اوس چېرته حاجي را رواني نه دی به ستړي مشي ته ور روان. تاسو خیال راغی دا نور څه نه دي، دا صرف مونږ خلقو ته سترګو کې خاورې اچولو دپاره چې وګورئ حاجیانو له ستړي مشي وکړي. یا لکه تاسو خلق حاجي راځي ټیشن ته ورشي یا ایرپورټ ته ورشي یا راکوز نه چې ورسره په غویمو شي دې خوا راکاږه او زه دې خوا راکاږه او ته خوا راکاږه او زه دې خوا راکاږه. پرون یو جلوس په مخه راغی د حاجیانو، ما خیال دی چې یو 10 لارۍ وې خو چې چېرته د نیم پاکستان ماشومان یې ورخېجلو چې هله حاجي را روان. دا اوس څه سړیتوب دی؟ دا څه انسانیت دی؟ ها کو څه چل دی حاجي راغی خو راغی که نه راغی هلته کېنوه جومات ته لاړ شه 2 رکعته نفل وکړه د خدای شکر ادا که. حاجي دی او ګلونه دي او ګنټي دي او د روپو امیلونه دي چې یو غوبل جوړ. ته ما ته وایه چې داسې قوم ته به خدای پاک خاوره څنګه چې کوم قوم اړو څه ضمیر نه لري، څه انسانیت پکې نشته، څه سړیتوب پکې نشته. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د خدای کعبې ته تلل هغې ته خدای پامانی ویل ډېر ضروري دي، او که د خدای د کعبې کلام چې په کوم کعبه کې نازل دی هغه په ملک کې قانون کول ډېر ضروري دي. دا اوس تاسو ووایئ پوه نه شوئ اډو. کعبې ته تلل ډېر ضروري دي او کنا د کعبې والا قانون په ملک راوستل دا ډېر ضروري دي. کعبې ته خو به کوثر نیازي هم تلو، د مذهبي امور وزیر هم و، نو هغه هم بزرګ شو. کعبې ته خو دنیا کعبې کې خو ابو جهل هم اوسېدو، عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین د هم د کعبې نه طوافونه کړي، ابو لهب د هم د کعبې نه طوافونه کړي، ابو جهل یو لاسانی ظالم او لاسانی پلیت تیر شوی دی، هغه هم د کعبې نه طواف. کعبې طواف کمال نه دی، کمال د کعبې د مالک قانون په ملک رایج کول دا کمال. نن زموږ د ملک قانون همغسې د پیرنګي دی. تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و عزیزانو چې
د هر شي گہرائی ته خیال کوا، داغه مقصود ته خیال کوا، داغه غرض ته خیال کوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې آخر وخت کې به د فتنو دا حالي چې خلق به خدای پریدي، دا الله نوم چې دې خلقو ته علي اډو څه محسوس کوي بنا الله تصور کې به ناراضي چې الله اوم یو ذات ته په دې کائنات کې دا به تصور کې ناراضي. یوازې د خدای نوم دام د قرآن خبره ده. اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب. یو د الله نوم چې ورته واخلي نو د دوی اړونه خراب شي، اډو احساس ورته ونشي د الله د نوم. یاره بیګا خو خدای مهرباني وا ډېر ښه باران خدای وکړو، او جی یاره بیګا خو هغه پلانی پیر چې اسمان ته وکتب باران را وورېدو، واه سبحان الله. وایي داسې خلک زما عزیزانو لک سوچ وکړئ. دا جماعت کې ناست خلق واورئ، د الله نه لوی مهربان په مونږ بل څوک شته؟ د پلار مهرباني او د خدای یو برابر ده؟ د مور مهرباني او د خدای یو برابر ده؟ د ښځې او د خدای یو برابر ده؟ د زوی او د خدای یو برابر ده؟ که د خدای په ټولو اوچته ده؟ بیا د الله نه سیوا مونږ سره هر وخت موجود د خدای نه سیوا بل څوک شته؟ پیر را سره حاضر وي، پیغمبر را سره حاضر وي، ولی او بزرگ را سره حاضر وي؟ نه. که حاضر وي نو صرف او صرف د خدای ذات، بل څوک نه کنه. نو چې الله هغه ذات دی چې د هر چا نه په ما زیات مهربانم دی، د هر چا نه زیات طاقتور او قوتناکم دی، او د هر چا نه ما ته زیات نږدېم دی. حاجی او د هغه ذات په مخ کې چې کوم شی د هغه ذات نه د غوښتو دی او هغه شی بیا زه د الله د یو ادنا بنده نه وغواړم نو ما د خدای بې عزتي ونه کړه؟ دا چا ویلي دي چې هغه هر وخت مونږ سره نږدې دی؟ دا قرآن ویلي. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے پیغمبرہ زما بندگان چې زما متعلق تا نه سوالو کی فإني قریب، زه هغوی ته ډېر نږدې یم. دا خدای په خپله ویلي دي، زه ډېر نږدې. کار مې څه دی؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اجیب دار چا خبره تا غوږ نیسم، اورم، صلاحیت د قبول وی فوراً قبول کم. نو چار کله زستا هر دعا اورم قبلو میں نو فلیستجیبوا لی، تم زما دا احکام و اجابتو کا، ولیؤمنوا بی،
او په ما ایمان راوړه خایږي چې تاسو په سمه لار دا قرآن دی څومره نږدې دی ګز فاصله کې دوو کې دریو کې مخامخ دراته ولاړ دی څومره فاصله کې قرآن د هغه وهم ازاله وکړه چې نحنو اقرب الیه من حبل الورید نحنو اقرب الیه من حبل الورید اے پیغمبره دوی ته ووایه چې زه د دې مری د شارګ نه هم درته زیات نږدې د شارګ نه هم درته زیات نږدې اوس دا پته به چاته لګي دې دپاره اهل دل خلق پکار یو بادشاہ وزیر ته وی چې په دې مې پوهې کا چې د یو پیر رتبه ډېره اوچته ده او که د یو طالب سپاره پترخ کی مدرسې ته رواني د در هغه ورته ویل چې جي د دې طالب رتبه اوچته ده وی دا څه وی هغه له خلق ورځي سجدې ورته لګوي لاسونه یې صفوي ورته ناستي وزیر خو ډېر پوه نه زمونږ د ملک وزیرانو غوندې نه و پوی وزیر زمونږ هم پوی دي دی چې پوهیږي مونږ به نه یو خبره رانه بیا پاتې کیږي ملک نن د اور په لپیټ کې دی ریڈ کراس والا او هنګامي حالاتو اعلان وکړو په ملک کې دی ویشتي شوي کسان نه سنبالیږي په هسپتالونو کې دو قدمه کې در سره اور بل دی اور دو قدمه کې در سره اور بل دی دې طرف تم او دې طرف تم لاس پلاس نن روس سره او لاس پلاس نن انډیا سره په دې سرحد مو ګوره او په دې سرحد مو ګوره پکار دا دی چې ستا د ملک دا خلق په اور ولاړي چې خدایا سبکو سبکیږي قوم تیار کوي دیتا چې الله دې نه کی هغه سات کرالا اسه نه چې ملا نه کوي بلکې ګولای به پسینه کې خوري نن صاحب میټینګونه دي بسکټي دي کیکونه دي پسټیانی دي خطاب کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں خدای دې په خړ سیلاب یوړه که خطاب کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں خطاب خو واورئ لږ په ټپو کې نه چې دا دی وایي په خبرم پوهېږي که دا څه وایي خطاب کر رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں خطاب یې څه رونو یاره به هم ټیک شي او سرکونه به هم ټیک شي او چوارې به درته دغه کې دا د وزیرانو خطاب ملک د اور په لپیټ کې دی پردی میندې بوریږي لګیا دی پردی ښځې کونډېږي لګیا دی په ملک کې اور بل دی او ته لګیا ګرځې خطاب کر رہے ہیں او خطاب کر رہے ہیں ورسره دا زمونږ تالی سټ چې ملګري دي دوی ورته نینی چینی کیږي دا هغه قوم دی او هغه ملک عزیزانو کابلیان خو بیا هم خو خدای دې نور همت ورکی یو عظیم طاقت رئیسار کړی دی ځان یې پې کباب یې کو که نه خدای دې دا امتحان په تاسو نه راولي په تاسو په دې جومات کې یو پټاخه یو ورځ دا چل در سره کو څوک پویو ما
چې زه تقریر کوم او ښه جوش کې راشم ته یو پټاخه په دې جومات کې خلاصه کا. تاسو دا خپلې منډې وګورئ بیا. خدای راستی که په دې دیوالونو تاسو ټوپونه او نوال په دې مخ میتو خو چې آواز وشي چاله بم خلاص تاسو به د ځان تماشا. دا امتحان دی خدای په مونږ نه راولي. دا د کابل هغه د غرونو مسلمانان دي چې نن نظام کباب کو پار سرک چیزی د دوی قبرونه دي. پار سرک چیزی د دوی قبرونه دي. اوس یو سړی علاج ته راغلی و دا لاسونه یې داسې کونډي وو چې په دې دیوالونو داسې راختلی ویل 12 کسه هم د کور ته چې بم راغی زه یو پکې پاتې شو ټول کور مې تباه شو. نو زما عزیزانو دا زمونږ ملک مونږ سره د حکومتونو دې خبرو فکر نشته د ملک فکر. خدای دې نه کي هغه سات چې دا اوردلې راغی مونږ به څه کوو. نو عزیزانو خطاب کر رہے ہیں قوم تیار کئی دیتا ورته هغه د بدر داغه خزه وصیت وکي چې زامن جنگ لاستول یو د 11 کالو یو د 14 کالو ورته بچو دی خورا شي دو بدر جنگ لا خزای د پیغمبر په ناموس بزان قربانوي او که تاسو غشه په ملا کې وخوړو نو ما د تیشو د تاسو ته نه دي در بخلي. غشه به خورئ او په سینه کې به خورئ. قوم تیارول دې ته پکار دي. نن مونږه نګیر چاپیر اور دی ځکه چې تمام د کفر سلطنتونه دا اور دی مونږ دپاره. امریکا مونږ له اور دی. د امریکې ایمان تاسو کتلی اگر چې تاسو ورته ماما وایئ د دې ماما ایمان دې کتلی او په بنګال کې هغه 7 نمبر بیړه به لا رارسي بنګال لامړو کټم شو بیړي غرقم شو 1 लाख فوج سلنډرم شو او د امریکې بیړه لا نه ور رسېدلې. دغسې که په مونږ لوبې شروع شوې او تاسو امریکا ولیده او مړم نو راشي په قبر مې متیاز و تاسو کمقل یې. دغه غنم منم به درته رالیږي خیر به در اچوي او ته به یې خورې او تالی به یې سټې او مدې به یې وې نور څه نشته. امریکا تا دپاره روس سره جنګ کوي دومره بې وقوف دی. چین تا دپاره روس سره جنګ کوي څه چې په خپل سر بدي څه چې وي. نو زما عزیزانو فکر دا وکئ چې کېږي به څه. نن په قهر عظیم ټول ملک اخته دی په عذاب گرفتار دی. که زیارتونو ته ورشي ښځې دي چې ښځې دي پناه په خدای. که د پیرانو ځای ته ورشي صاحب ښځې دي چې ښځې دي چې پناه په خدای. قادرو ته ورشي صاحب ښځې دي چې الله اکبر. قبرونو ته ورشي بازار ته ورشي 39 کال د پاکستان یو کم 40 کال د پاکستانو ښځو سودا ختم نشوه. هره ورځ دوی وځي سودا اخلي. په یو کم 40 کاله کې زمونږ د ښځو سودا ختم نشوه. خدای خبر چې دا څه سودا ده د دوی څه سودا ده. روزانه سړی به بړوالا په کټ کې پروتي دا به بیا وتي. دا ستا د ملک حال. که ملک ښځې چې دومره لرې لاړې شي هغه ښځې به ته واپس راولې څنګه؟ تاسو څه خیال دی؟ دا په اسمبلی کې چې دا شریعت گروپ جوړ دی او شریعت چې دی تیز دا بل ټکی تیز کر رہے ہیں تیز کر رہے ہیں دا ہیں ټکی دی په دې اخبار کې ګورئ لږ لټوئ بلا په عربونو پکې لیکلي ہیں او ہیں او ہیں
खिताब कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, काम हो रहे हैं. Wie Islam? No. خزی تباش اوس زمون په دې ملک کې یو بل پراپګاندا شروع باس میں درته پدې کولو چې ولی او بزرگ هغه سره نزدېکت یا ورتلل په شریعت کې کم مقام لري. ولی او بزرگ فرض دی واجب دی کم مقام لري. بیا ولی او بزرگ به ته پیژنې څنګه؟ بیا هغه کار چې کوم د خدای نه د غوښتو دی او هغه کار ته د ولی او د بزرگ نه وغواړې تا خدای سره ظلم ونه روزگار میں نشته یا اللہ ته مسبب الاسباب ویلے بشي خدای ته بداو روزگار میں نشته یا اللہ ته مسبب الاسباب. دغه یو جاهل راغی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وی جی تعویذ راتا ہوگا ستاویز بھی دکان میں نے چلی او بھائی زه تعویذونه نه پوهېږم خدای ته ووایه چې دکان دې روان وینا سې راته څه ولیکل هغه چې ډېرې تنګ کو ورته ولیکل چې یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں لیکن کیا کروں یہ تیرا بندہ مانتا نہیں. یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں لیکن کیا کروں یہ تیرا بندہ مانتا نہیں. نو ولی او بزرگ عزیزان سچ کړي ځان لې کړي زهد او تقوا کړي ځان لې کړي د خلاصي اسباب جوړ کړي ځان لې کړي. زما دې په خدای قسمی په خدای چې د الله پکړ تا ونیسي ولی خو ډېر معمولی شی دی ډېر معمولی. د پیغمبر فرمان دی خپل لور ته ویلیو چې بچیا عمل ټیک کوا که په قیامت کې ته خدای ونیوې نو زه به دې نشم خلاصولی. د نفس دپاره مونږ څه نه دي کړي. پیغمبر لور ته وایي اوس تاسو په ایمان ووایئ چې د خدای د ټولې خدایي ملائکه او پیغمبران او اولیاء او بزرگان او نیکان ټوله خدایي په یو تله کې واچي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بله تله کې واچي درون به څوکي د الله نه سوا په ټول کائنات کې نه ملک نه انبیاء نه اولیاء د رسول الله مقام ته نه رسي کرسي. رسول الله خپل لور خاتون جنت بی بی فاطمه ته وایي سلینی ما شئته دنیا کې د کڅکاری ما ته وایي چې وکم خو عمل ټیک کوا بچیا کته په قیامت کې قرآن راونیوې نو زه به دې خلاصولی نشم. قرآن خو به هم نیول کوي په قیامت قرآن بزان لا گرفتاریاں کوي. اے بچیا کته په قیامت کې قرآن ونیوې نو زه به دې خلاصولی نشم. ستا په دې ملک او یو ملک پاکستان دی بل چرته نه صرف تمام عرب ممالکو کې زه ګرځېدلی څومره بدعات او شرکیات چې په پاکستان کې دي په ټوله دنیا کې په بل چرته نشته. دارو کې خلاصو ورته دا جوړ کړي دایم جوړ کړي دی خو وګورئ اوس
یو زویو د بوډۍ د پیر صاحب یار لاس پنام ورته ولاړو خدمتګار لاس پلاس به ګرځي د دوی سره دواړه خلقې وي دیدن ته امیدواره یو ورځی پیر صاحب ووتو د کوره راشه راشه نن درب کارونه ګوره دا لږ کمبخت مړ کو خبر لاړو لویه پیره کار دې خړ شو چې لوی پیر راغی او درېده د یار سر ته په افسوس او په ارمان وت بهر ته دا بوډۍ مې د پیر خپو کې رغړېدله په افسوس او په ارمان به جړېدله نو پیر صاحب ویلي چې بوډۍ ته ولې جاړې خلقې واړه د مرګ په لورې لاړې اوس بوډۍ زړه دې کتې صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر بوډۍ ویلې زړه زما کله صبریږي د فرزند غم مې په زړه باندې وریږي بیا لوی پیر مې په باطن کې هوایی شو په اووم اسمان داخل خلق لوی پیر شو چې د اووم اسمان د پاسه وکاته نه عزرائیل د په وړاندې تېرېده نه بیا لوی پیر ویل عزرائیل ته ودرېږه سوال جواب در سره کومه مه یریږه بیا اسرائیل ویل ز داسې الک نه ما ز په زور کې هم د تانه نازک نه ما بیا لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستاسې دي اسرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي دې ته ګورئ قرآن وایي د روح علم سوا زمانه بل چاته نشته قرآن کې راغلي دي پیر ویل هغه روح زما د یار ته مال راکړه نو روحونه پتا د ترنه جدا کړه اسرائیل ویل روح کله در کوم تعالی دوباره په ما حکم شوه د کردګارا دلوی پیر ویل ته ولی کوي شور اوس د تازی نه به واخلم په زور نو لوی پیر می ورته واچولو لاس یو د پاس اصل روحونه تکړه خلاص څوک په تخته څوک جنازه څوک په کفن کې همواړه رب ژوندي کړه په یو دم کې پچا غم پچا غوغا پچا خندا شوا حبیب ګلا په شالم کې دي سودا دا زمونږ ملک دی دا غزلی دی او دا د پیرانو او د زیارتونو په مجلس کې وای او دا کمقل خلق په دې مسشي چاو د دې خلق لاس کې دا طاقت مشته چې اسرائیل نه روح واغستو استاد وای چې اسرائیل نه روحونه یو د پاسه سل خلاص کړه کنه نو دا روحونه مارغانو چراوال وته بیا په خپل خپل لاش کې نه وته دا زمون خلق واقع د حضرت ابراهیم علیه السلام د یو کال بچه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیر روح خو رسول الله چې سترګو نه دارې والی وخو دا غیر روح خو اسرائیل نوا نه غسته شو او لوی پیر چې یو د پاسه سل روحونه پیرانی پیر صاحب منل دی ته وای پیرانی پیر صاحب دا سره شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډیر لوی سره داغه د ایمان عالم داو معشوم دی او په قافله کې سبق پس روان سبق پس په قافله ډاکا پریوتا اغلو د توې تا سره خو څه نشتا ویجی د گریوان کې راته مور څه ګنډلی چې وې کتاغي کې اشرفای ګنډلی وی بچیا منکر ولې نشوي وې زه چې د کور راوتم نو مور راته وی چې دروغ نه ویل نو کمی ویلې چې ما سره څه نشته نو د مور وصیت به مې بجا نه وراوړ دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د بچپن ایمان دا اوس دې خلقو چې څه کړی دي ځان لې کړی اوس ما دا ټکه دو درې ځله وې چې دوی څه کړی ځان لې کړی نو دا چا ویلی دي چې ځان لې کړی او مونږ له څه نشي کولای دا قرآن ویلی تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
تلک امت قد خلت لها ما کسبت. الله وی دا وړاندې چې کومې ډلې ذکر تیر شو دا هغه ډله وه چې دوی د پاره کارآمد به هغه شی وي چې کوم دوی په دنیا کې کړی و، چې دوی څه کړي دوی له به هغه په کار راځي. ولکم ما کسبتم، او تاسو د پاره به هغه شی په کار راځي چې کوم تاسو کوئ. ولکم وای ما کسبتم، کم شی چې تاسو کسب کوئ هغه تاسو د پاره کارآمد. ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله وی تاسو نه به پوښتنه د هغوی د عمل نه کیږي، تاسو نه به ستاسو د عمل تپوس کیږي، هغوی نه به د هغوی د عمل تپوس کیږي. ای چې څه کړي ځان له کارآمد، تا چې څه کړي تا له. دام شته چې قیامت کې به د هر چا خپل پیټې په سر اوج، دام قرآن کی. ولا تزر وازرة وزر اخرى، قیامت کې به د هر سړي خپل خپل پنډو کې په سري. دام قرآن کی. دام قرآن کی دی چې هر سړي به خپل پاسپورټ یو ځان به په تیر باسي او جی دام قرآن کی دی. وکل انسان الزمناه طائره في عنقه، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. كل انسان، كل حرف سور دے، كل هم انسانان. الزمناه طائره في عنقه، دار سړي بخپل خپل پروانه په مرای کې ځوړنګي. نام قرآن. ودا قرآن کې چې راځي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، خبر راشي په اعلام کې ده. اولیاء الله لا خوف علیهم، خوف بنی پدی، ولا يحزنون، او نه بغمجن. خبر اوس په اعلام کې ده. راشي دا تحقیقو کې چې دا لام کم لام دی. عزیزانو دا لا نفی جنس نه ده، لا نفی جنس نه ده. دا لام مشابه بلیسا، لا نفی. تاسو خیال راغی؟ لا خوف علیهم، خوف بیا په دوه قسمه دي. یو خوف طبعی دی او یو خوف من الله دی. الله فرمایي لا خوف، چا چې په دنیا کې ژوند خدای توقف کړی د قیامت په ورځ به د الله د طرف نه په دوی څه خوف نه. اما طبعی خوف، لرزه او یره د خدای د جلال ورځ، د قهر او د غضب ورځ، دینه به پیغمبرانم په امن کې نه. ما په خبره پوهیږئ؟ طبعی خوف به په پیغمبرانو طاری وي. د دې څه دلیل دی چې طبعی خوف به په پیغمبرانو طاری وي؟ وګوره د مسلم لوی روایتونه. آدم علیه السلام ته به قوم ورشي چې راشه حساب نه شروع کیږي، تباه شو، غرق شو. خدای ته ووایه چې حساب شروع شي. آدم علیه السلام به ورته وایي چې زه نن هغه مخ نه وینم چې خدای ته پیش. مام د غنمې د دانې کار چې کړی دی خدای ته زه نشم مخکې. نوح علیه السلام ته به راشي، ال نوح ته راځه، وایي مام قوم ته خیرې کړې وه، ما خپل اختیارات دنیا کې ختم کړي. موسی علیہ السلام تا، عیسی علیہ السلام تا، ادریس علیہ السلام تا، ابراہیم علیہ السلام تا، یونس علیہ السلام، کل پیغمبران به انکار وکړي چې موږ نه د خدای مخې ته. آخر الامر براشي دوی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول پیغمبرانو ته خصوصي اختیارات چې ملو هغه په دنیا کې ختم کړي دي. زما خصوصی اختیارات ما په دنیا کې ندي ختم کړي، پټ می ساتلی دي. په قیامت کې به راوباسم او خدای ته به د امت د پاره پیش کوم.
تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې طبعی خوف نه به په قیامت کې انبیاء هم په امن کې دي اولیاء خو لا څه کوي بزرگان خو لا څه کوي نو زما عزیزانو مونږ دنیا کې الله پیدا کړی دی لیو چې رابطه خدای سره پیدا کړي اور څه پرېږدئ زړه د خدای کور او داسې کور کوي لکه مولانا وی بخدا کے سینہ امرا بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد بخدا کے سینہ امرا بشگاف جال بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد پا خدای قسم راش سینہ میں وشلوا زړه مې راوباسا زړه مې سوری کا دننه پکې وګوره خدای زما زړه خو ستا کور دی نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی چې دننه راشي زړه بستا د خدای کور ستا جبه دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے بل سے خوشتا نا بلّہ چوک نو زما عزیزانو زما متعلق خبریں ډېرې دي بار بار بیا اورئ ما برخلاف بم ډېرې ځکه چې زمونږ دا خبرې چې خلک اوري دا ښځې مزې دا د ښځو اوس دا ټټوان خو ډېر زیات دي چې د چا ښځې رړی ګډي بار ګرځي ای چې دا زما خبرې اوري نو ما پسې هم څه لکۍ وتړي څه خو وایي بدره دم وایي کنځلې بم کوي کله به وایي چې دا بجلیګر مولا وي سی آرونه ګوري کله به څه وایي بلا توره ورپسې لګیا دي هغه وایي کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے زما خدای په دې پوه دی چې زه وی سی آر ګورم که زه ټلویزیون ګورم یا زما کور کې شته که نشته یا زما ښځې یا لوڼو سرونه کټ کړي دي یا بربنډې ګرځي یا پلانې خدا د ټاک بړوګان والله کرانه خلاص زما ښځو ټویانې خلکو شروع کړي دي زمونږ کور ته ښځې راشي و چې زمونږ ښځې لوڼه وګوري آی وای خدای دې تباه کړي او دا مونږ ته خو خلقو داسې وي او داسې وي ګورئ څوک راشي کوټه کې ګرځي ټلویزیون لټوي ٹھیک ده لګیا به خو زم والله که تاسو پرېږدم هم نه اوس یو پراپیګنډه ده چې زما دا غوږونه دي خلکو وخوړل عربو نه دنیا نه ټلیفونونه خطونه چې دا باړې مسیزو کې یو پیر راوتی دی او مولانا صاحب ورته تلی اورېدلي به تاسو پیر راوتی دی او مولانا صاحب ورته تلی او مولانا صاحب ورته تلی او مولانا صاحب زه تاسو ته یو خبره کوم په دې منبر ما تاسو ته ویلیو چې زه د انګریزانو ګلجو ته هم تلی ویلی مې درته د هندوانو مندر تم تله ما داغي سپیچونه اوریدلی دي د سیکانو ګوردوارو تم تله داغي سپیچونه مې مور پادریانو د انګریزانو چې کوم مليانی ای سره مې بارها په ګلجو کې باسونه شوي دي دا کار زما یو عادت ته څه زمانہ مخکې دلته ګلاب بابا راوته پس پیرسنګ کې گلاب بابا دے چه گلاب بابا دے چه خزی دی چه نر دی خزی دی نر آغا دے چه کچنڈی پترخ کی دی او خزا ورپسے زلارم اس پیر سنگ تا چه دا گلاب بابا خو گورم چه دا قصه زما یو عادت تے چه یو شیمی پسترگو نی لیدلے نو پشی شاد چا بدویل مناسب نی اسلام کم دا جرم زم لارم اس پیر سنگ
آلتم خلقو دا پراپیگنڈا شروع کا چې ګلاب بابا تا مولانا صاحب هم راغلی دی تلاو می ولیدو دلته وینه پرته وه دلته متیازې کړې وې او دلته دا قصې میسې مې ټولې ولیدې چې راله ما نو بیا مې پې شروع وکړه. خیر که تاسو خیال وکئ اوس دلته نه ګلاب بابا جوړ دی دا د بلیسار خوا کې دا زیارت کې حکومت مهرباني وکړه چې پولیس مقرر کړ چې دا زنانه څوک نه چیړي دا زنانه روزي چیړلو لا ته چیړل بند دی دا خو روزي دی لا چې څوک شته نه چې ما وچیړي دا مې هغه ورځ د دې یو ذموار سړي ته وویل ما هغه غریبانې روزي څه له او تاسو پولیس ورته ودرول زیارت کې څه وایي د ښځو زیارت کې څه کار د ښځو هدیرو کې څه کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات امین نه څوک و نه به پیدا شي پیدا به شي داغه نه لوی امین نه پیدا او نه به پیدا شي په 3 کاله عمر کې څوک دې دا ثابته کړي چې پیغمبر پردی ښځې له لاس ورکړي څوک دې دا ثابته کړي بیعت به چې ښځو ته کېده صادر مبارک به وغوړېده چې په دې لاس کې خپلې بیبي سره سهار په تیاره کې خبرې کولې صحابه تیر چې تیر شو ده ورته آواز وکړو خبره واورئ ایراله صاحب السلام علیکم یا رسول الله ورته دا زما پلانای بیبي ده ما دې سره خبرې کولې تاسو تیر هغې وی چې مونږ خو وی نه انسان عجز دی اسې نه چړک دا تیري چې پیغمبر چېرته پردی ښځې سره خبرې الله دا د پیغمبر شان او بیا د پیغمبر بیبیان چې د هغې د ویښته متعلق د چا غلط خیال پړه کې راشي ټول عمر له تباه شو ټول عمر له تباه شو دې سره به پیغمبر دومره احتیاط کول نو عزیزانو باړه کې هغه هلک زه په دې نیت نه یم تللی چې زه هلته منجه ورکېږم یا جارور عالم په خلق ښځو به یې مږم یا به چاله لوټې دمومه په دې نیت نه یم چونکې 2-3 کالونه ما به اورېدل چې داسې دی داسې دی داسې دی نو لاړم په دې نیت او ښه کافي وخت میں هلته تیر کو ما دا خیال نه چې دا خلق به دې هلک نه دومره لویه نخره جوړوي عزیزانو یو کرامت دی یو استدراج دی دا اوس علم سره تعلق لري تاسو به زه څنګه پې پوهوم کرامت خلاف عادت د یو ولی او بزرگ په لاس یو کار کېدل دې ته کرامت او دا کرامت بیا د ولی په اختیار کې نه دا کله کله بې اختیار هغه نه وشي یو استدراج دی وظایف پخول وظیفه پخول یو ورد او وظیفه ده هغه پخول په هغې کې چله ویستل که نه جي یو پاغه یو کار کېدل دي او یو په کرامت کېدل دي یو بزرګو هغه یو وظیفه پخ کړې 18 روپۍ ورځ به سهار هغه ته د بالښت لاندې پرتې ما ته یې وویل چې ته راځه 12 ورځې د اوبو کې چله وباسه دې ولکې به وباسې تاله به 15 روپۍ ورځ مقرر ما لې خشکه لار ښایه اوبو کې زه نشم کېناستلی
خوشک لارې راته وښوده. دا زما د طالبګیرۍ زمانه وه او هغه زمانه وه چې دا جومات چې چا کې زه لګیا مونځ کوم د دې جومات ټکېدلې مرچکي او سړې وظیفې به مونږ خوړې او سبق به مې پیاس پاڼه به م سوړ سکړک نه تاوله آب هم خوړو سبق به مې دا زمانه وه. وظیفه یې راته وښوده چې دا پلانۍ وظیفه 21 شپې اره شپه 21 سوه کرتې ووایه. ته بیا ګوره په منبر ناستم دروغ ویل د ایمان تاوان. 21 شپې مې هغه چیله پخه کړه که نه جي. سهار به چې راپاڅېدمه خو چې د کوره به راووتم څوک سړی به 2 روپۍ به یې راکړي. روزانه ملا صاحب والا دا او د واقف سړي په شکل کې. نو ما وی چې دا واقف خلق دی. هغه زمانه کې زه رامداس کې اوسېدم. یو ورځ مې یو نه تپوس وکړو چې هلکه 2-3 ځل تا ماله دا 2 روپۍ راکړې. هغه ما ته قسم وخوړو چې ما نه دي درکړي. تاسو خیال راغی؟ عرض مې دا و چې دا اوراد دي. دا دې پیرانو پسې چې دا خلق بې پناه منډې وایي. اوس درته یو ورد خیم که نه جي. تی شروع کا ته ګوره چې تا نه جنډې بابا جوړیږي که نه دنیا به درنه ګیر چاپې. اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الأبرار والله المستعان على ما تصفون. د دې یو خاص مقدار دی. هغه چیله وباسه ته ګوره چې خلق در پسې رامنډې وایي که نه وایي. خو لا خلاق لهم فی الاخره. دنیا کې هغه وظیفه کول چې پیسې پې راشي یا خلق میں تسخیر او تعبیر شي د دې سړي به په آخرت کې هیڅ حصه نه. تاسو خیال راغی؟ دغه هلک لا دا یاد لري چا دا پراپیګنډه جوړه کړې چې مولانا صاحب ورغی چې زه تا نه منم او هغه ورته وی چې وایه او بیا دا چلو شو او دا چلو شو. په دغه خوله کې م دانې وخېجه. و ظالمانو چې یو شی په خپلو سترګو نه لیدلی په خپل هم کتلی نه. و بدبخت قومه و بدبخت. ښه مولانا صاحب ولا چې دی دغه ورکو چې دی نه لډو جوړ کا او دی نه هګۍ جوړه کا او دی نه انځر جوړ کا او دی نه پلانې شی جوړ کا او دی دا دبلې ما پسې شروع کړي. یو نه جي ما خیال دی ټول پاکستان ما نه تپوس وکړو چې ته رښتیا تلې. اوس هلته څوک ناست نغارې والا او خلقو له دا تاثر ورکوي چې دی راغلی او تاسو هم راځئ. نو دا یاد لرئ عزیزان هلک دی کم عمر هلک 17-18 سال عمر کې دی. مجذوب طبیعت دی. څه وظیفه ورته د جومات امام ښودلې ده یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام. ټیک ده په هغې دومره غوندې لوټه راوالي او دا چې پې وایي پې چفي کي خړه غوندې شي. ما په خبره پوهېږئ؟ د دغې نه په اخوا که نور څه وی چې دی به ماله ښځه راکي دی به ماله زوی راکي دی به ماله لور راکي دی به ماله رزق راکي دی به زما ژوند ښه کي دی به زما کاروبار ښه کي دی به ما د ضیاءالحق په ځای کښېنوي. والله العظیم چې دا ټول څیزونه د خدای سره دي او که د ده نه م وغوښته نو مسلمان نه مشرکان به. تاسو خیال راغی کم شی چې د خدای نه د غوښتو دی او هغه د بنده نه وغواړي نو یوازې ګناه نه بد په ټکي مشرک شو. نو زما عزیزانو اوس ما ته خلق راځي چې ښځې دي او سړي دي. ما زما پلار دا بندولی شي بھئی زه د ښځو علاج کولی شم. ما خو د ښځو په سر ځان کوی کې اچولو ته تړلی دی. دا ښځې دی خدای ښې ساتي چې الټه ما چاله وجنی مې نه. اوس زه څه وکړم؟ ته دا شی لاس کې راکا دا د یو میاشتې حکومت او ماله د پاکستان ښځې معلومې دي. یو 2 ښځې زوړندوم 2 ښځې
کتا بار خزا ولیدا زما په دې مخ دوی د ایران نه زیات ایڈوانس نه دي. ته ورشه ستا په یونیورسټۍ کې ایرانی جنکۍ دي سر نه تر خپو پورې د ویښته عمره ځای پکې نه ښکاري. او ستا د یونیورسټۍ لونډې اکیمارې مو ګوره اکی ټیمونه جوړ دي اوس به بار ملکه زمونږ د ملک جنکۍ فتوې ولا مونږ تیار کړي دي چې کویشته وي جلال نو ګیدړ به وي الله فتوې ولا تیاری کړي دي. نو عزیزانو دا واقعات دي د دغه هلک متعلق زه یقیني تلم او تله دې د پاره هم چې وګورم چې دا واقعات څه دي. نو دا وظایفو سره دا کھاتے ماتی کیږي. نور نظام زندگی د چا جوړول کدا دی عقیده په انسان راوستنو کافر بش. خزه بند کئی خزه بند کئی خزه بند کئی کما خزه چې بلا منشه د کور اوتا بلا ضرورت د کور اوتا ترغه په میړه او په دې لعنت وریږي چې ترسو واپس میرا ادیرو تا پیرانو تا زیارتونو تا د خزو تلل په دې زمانہ کې حرام او ناروا حرام او ناروا د لعنت مستحق میړه او خزه او بچی ټول بلکې ځوانه څکه زړې به اومنز تاسو د زړو د کیسو نه نه خبر زړه بمنز زړه چې د کور اوزین دوه لکه فتنې ورپورې ونخلي کنه ده دی وجنا دا صورت حال ده. الله دې د خپل مرضیات توفیق راکړي. خدا په آخر کې بیا درته پرور ولای اپیل کوم چې خدای او پیژنئ خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ. د کائنات مالک د خدای ذات دی مهربان د خدای ذات دی زما د زندګۍ راکون کې وغستون کې د خدای ذات دی. دا اختیار په ټول کائنات کې د بل اچا سره نشته سوا د خدای نه. واخر دعوانا ان الحمد لله.